الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د شرک اصغر او د وړوکي شرک اقسام بیانېدل چې اولنې قسم داو چې ریا او سمعت. ریا معنا په عباداتو کې ځان خودل، مقصد د انسان داوی چې ځان خلکو ته وښایي او خلک تعریف وکړي. سمعت معنا چې خلک تعریف وکړي، شهرت واړي، د الله رضا مقصد نوي. دې ته ریاکاری او سمعت او شهرت طلبي ویل کېږي. دویم قسم بیان شو چې په نیکو اعمالو باندې دنیا حاصلول، یعنی مقصد په نیکو اعمالو کې داوی چې ماته د دنیا یو روپۍ، دو روپۍ، یو جاه او جلال، یو منصب، یو ډیوټي، یو وظیفه دا ملاو شي، مقصد د الله رضا نوي. دریم قسم نن بیانېږي، هغه دا دی چې د الله رب العالمین نه علاوه په بل چا باندې قسم خوړل. په بل هر چا چې څوک قسم خوري نو دا شرک دی د الله رب العالمین سره. علماء لیکلي چې دا شرک اصغر دی، وړوکی شرک دی. دا وړوکی چې شرک ته ویلی شي د انسان په ذهن کې راشي زه وړوکی شرک دی نو دومره ګناه به نه لري. موږ مخکې ذکر کړی د انسان ټول اعمال په دې سره بربادېږي، په دې شرک اصغر سره هم. او اهل علم لیکلي دي چې د ټولو نه لویه ګناه په ګناهونو کې د الله رب العالمین سره شرک کول، یعنی شرک اکبر لوی شرک دی. او بیا ورپسې په دویمه مرتبه کې عمده شرک اصغر دی. د دې نه وراخوا بیا دا نور ګناه کبایر دي، یعنی شرک اصغر دا د کبیره ګناهونو نه، د لویو ګناهونو نه غټه ګناه ده. نو د الله رب العالمین نه بغیر په بل هر چا باندې قسم خوړل دا شرک دی. روایت مسند احمد او ابو داود کې او ترمذی کې او حاکم کې ده، سندن صحیح دی، چې جاء رجل الى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضی الله عنه سره راغی، هغه ویل احلف بالکعبه، زه چې کله قسم خورم نو په کعبه باندې قسم خورم، زما دې په کعبه قسم وي. وی هغه ورته ویل چې احلف برب الکعبه، د کعبه په رب باندې قسم خورا، یعنی په الله تعالی باندې قسم خورا. ولی فإن عمر كان يحلف بأبيه، عمر بن الخطاب په خپل پلار باندې قسم خوړو، یعنی زما د پلار په سر قسم وي، زما د په پلار قسم وي. وی نبی علیہ السلام چې کله د عمر بن الخطاب نه دا قسمونه واورېدل، نبی علیہ السلام ورته ویل لا تحلف بأبيك، په خپل پلار قسم مخوره، فإنه من حلف بغیر الله فقد اشرک. څوک چې د الله نه علاوه هر چا باندې قسم اخوري، که پلار وي، که کعبه وي، که نور شی وي، نو فقد اشرک، د شرک کو د الله سره. زمونږ او ستاسو په پښتو کې دا قسم قسمونه ډېر دي. لکه څو قسم خوري وي چې زما دې په پیر بابا قسم وي، نو په غیر الله قسم شو. څوک وایي زما د ستا په سر باندې قسم وي، ورأسک. څوک وایي زما د ستا په ژوند باندې قسم وي، یا بل چې قسم ورکوي ستا د په خپل حسن قسم وي.
ستا دې ستا په بریتو قسم وي، زما دې په دې وطن قسم وي، په خپل وطن او په خپل ملک باندې، په خپل پیر باندې، په خپل استاد، په خپل بادشاہ، په خپل توره قسم خوړل. امام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی او بالسيف او بالكعبه او بابيه او تربه ابيه، د خپل پلار په جایداد مې د قسم وي. دا قسم قسمونه دا ټول د دین منم راغلی دا او دا شرک هم دی. نو علماء لیکلي دلته شرک دی نو شرک اصغر دی مراد دی، نه وړوکی شرک دی. او کله کله دا وړوکی شرک به غټ شرک ته هم رسیږي چې د انسان په زړه کې دا وي تعظیم د دغه محلوف وي، په چا چې قسم خوري د هغې د پاره په زړه کې ډیر عظمت وي، لکه زمونږ استاسو چې په الله باندې کوم ایمان دی او د الله کوم عظمت زمونږ استاسو زړونو کې پروت دی. نو که دغه شان عظمت دی په زړه کې راغی لکه څنګه چې د الله عظمت دی او بیا دې په دغه مخلوق قسم وخوړو، لکه پلار، نیکه، وطن، پیر بابا، خپل ژوند، خپل حسن، هر څه شی چې وي، نو بیا دا شرک اکبر جوړیږي. امام ابن القیم رحمه الله لیکلی دی په الجواب الکافی کې وَإِذَا قَامَ بِقَلْبِ الْحَالِفِ تَعْظِيمُ مَنْ حَلَفَ بِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ مثل تعظيم الله عز وجل، نو دا به شرک دی. ينقلب الحلف بغیر الله الى شرک اکبر، چې زړه کې دی دا پچا چې قسم خوري داسې تعظیم راشي لکه څنګه چې د الله دی، نو بیا دا شرک اکبر ته رسیږي. فتاوى اللجنه دائمه کې د سعودي علماء هم دغه شانتي لیکلي فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك اکبر. وای کله کله سړی جاهل وي نه پوهېږي نو خپل پیر ورته داسې ښکاري نعوذ بالله لکه رب داسې عظمت په زړه کې لري چې دا خو هر څه کولی شي، نو بیا په دغه وخت کې دا وړوکی شرک دا غټ شرک ته منتقل کېږي او غټ شرک ته جوړېږي. نو مقصد د خبرې راشو چې د الله رب العالمین نه علاوه په چا باندې قسم خوړل دا شرک دی. او داسې قسمونو نه زمونږ استادو شریعت منع هم کړی ده. لکه حدیث کې راغلی بخاری شریف کې حدیث دی کتاب الایمان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، خبردار ای زما امتیانو رب العالمین تاسو منع کوي د څه شي نه چې په خپلو پلارانو باندې قسمونه مه خورئ. د دې نه موږ الله منع کړي یو چې موږ د قسمونه په غیر الله باندې وخورو. عام خلک عرب چې یو پلار به قسمونه ډېر خوړل، نبی علیہ السلام دا یو قسم ذکر کو، مراد ته نه ټول هغه قسمونه دي چې په غیر الله باندې د الله نه علاوه په بل چا باندې خوړل کېږي. بیا نبی علیہ السلام قاعده بیان کړله من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت، خامخا که څوک قسم کوي نو قسم دی په رب العالمین وکي، د الله په نوم دی قسم وکي، د الله په صفاتو باندې دی وکي، د الله په ذات باندې، او لیصمت یا دی خاموش پاتې شي. عبدالله بن مسعود رضی یو روایت دی په مصنف عبدالرزاق کې سندن صحیح دی، هغه وایي لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وای چې زه په دروغ په الله باندې قسم وخورم، دروغ معنا دا چې یو کار شوی نه وي، یو کار نه کوم او قسم وکم چې دا کار داسې شوی، چې زما دې په الله قسم چې دا کار داسې شوی او زما دې په الله قسم دا کار به داسې کوم، نو دغه د دروغ قسم دا غوره دی د هغه قسم نه چې څوک په غیر الله باندې د الله نه علاوه په بل چا باندې قسم خوري. وجه مثل کې دا ده د دروغ قسم خوړل دا هم ګناه کبیره ده، خو که د الله نه علاوه په بل چا د قسم وخوړو دا شرک دی، نو شرک خو الله نه بخي او ګناه کبیره چې ده کیدای شي رب العالمین درته وبخي. په دروغ قسم خوړل دا هم ناروا دی. اثر مطلب دا نه سړی په دروغ قسمونه خوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي کنه صحیح روایت دی کہ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم
درې کسان دي چې الله به ورسره په ورځ د قیامت د رحم خبرې نه کوي، نه به د ګناهونو نه پاک کي، ولا ينظر الیهم او نه به ورته ګوري، ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره دردونکي عذابونه دي. یو هغه سړی دی المسبل ازاره چې نارینه وي او پنسې د ګټکو نه ښکته راکاږي، او دویم المنانو چا سره یو ښه وکړي او بیا ورباندې اثبات یي، او دریم دا دی المنفق سلعته بیمین کاذب په دروغو قسمونو باندې خپله سودا خرڅوي. نو معنا دا سودا خرڅول خو جایز دي، خو دا سړی چې ډېر ګنهګار دی د دروغو قسمونو په وجه. نو څوک چې په دروغو قسمونو خوري الله به ورته خبرې نه کوي، الله به ورته ګوري نه، الله به د ګناهونو نه پاک نه کوي، او په ورځ د قیامت به ورله دردونکي عذاب وي. نو په دروغه قسم خوړل دا دومره غټه ګناه ده. د دې باوجود عبدالله بن مسعود فرمایي چې په دروغه قسم دا د هغه قسم نه غوره دی چې څوک په غیر الله باندې قسم خوري، ځکه په غیر الله باندې قسم خوړل دا شرک دی. او دا عام په دې پښتنو کې اوس رواج هم دی، ستا په سر مې قسم وي، ستا په پلار مې او زما په پلار دې قسم وي. دا قسمونه خلک ډیر خوري، نو د دې نه اجتناب پکار دی. او اصل کې عموما قسم کول چې دی د دین اسم ځان ساتل پکار دی، ځان نه قسم خور انسان جوړول نه دی پکار. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي سورة المائده کې چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. رست الله فرمایي په دغه آیات کې واحفظوا ایمانکم، تاسو حفاظت کوئ د خپلو قسمونو. مفسرینو لیکلي واحفظوا ایمانکم څه مطلب دی؟ وایي مطلب دا دی چې قسمونه ډېر مه خورئ. دا ډېر قسمونه خوړل دا د مؤمن مسلمان نشان نه دی. الله قرآن کې د کافر په صفت کې ډېر قسمونه ذکر کړي. الله قرآن کې فرمایي ولا تطع كل حلاف مهین. دغه شان سپک سړی چې ډېر قسمونه خوري د هغې تابعداري مه کوه پیغمبره. او یا واحفظوا ایمانکم دویم مطلب دا دی چې قسم دې وخوړو نو بیا یې کفاره ورکړه چې پوره دې نه کو، یا خو کار وکړه که و دې نه کو نو بیا کفاره ورکړه. قسمونه اصل کې یو څو قسمه دي، خو په دې آیات کې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم دوه قسمه ذکر دي. یو هغه دی قسم لغو. قسم لغو دې ته ویل کېږي چې سړی اراده د قسم نه وي، اسې د خولې نه قسم وځي چې زما دې قسم وي دا کار داسې دی داسې به کوم، خو اراده د قسم نه وي. په دې باندې الله تعالی انسان نه رانیسي. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. دویم قسم هغه قسم دی چې سړی د زړه نه قسم وکړي چې دا کار به داسې کومه او بیا یې ونه کړي، نو چې ویې نه کړو نو الله رب العالمین بیا فرمایي نو بیا به دی انسان به کفاره ورکوي. که دی ووایي چې زه به سبا دا کار کوم زما د قسم وي بیا یې ونه کړو نو کفاره څه شی ده؟ الله فرمایي فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم. کفاره د قسم دا چې لسو مسکینانو ته خوراک ورکا او یا ورله کپړې واخلا او تحریر رقبه یا یو غلام آزاد کا. هر یو چې په دې کارونو کې وکړو او کله چا وس نه کېږي نو الله فرمایي فمن لم یجد، که چا طاقت ونه مومو د دغه شیزونو یعنی خوراک یې نشو ورکولی، غلام یې نشو ازادولی، نو فصیام 3 ایام، نو په ده باندې لازم دي 3 ورځې روژې نیول. فصیام 3 ایام روایت د ابن مسعود کې دي متتابعات، پرله پسې 3 ورځې روژې نیوله. الله فرمایي ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. ستاسو د قسمونو کفاره هم دغه ده. اکثر خلک چې دي قسم کوي د نیک کار نه چې زما د په الله قسم وي چې زه به مې د خپلو خپلوانو سره نور ښه نه کوم، زه چې چا سره ښه وکړم دا ماله بدېږي او زه به داسې نه کوم. بعضې خلک قسم کوي چې زه به د خپلوانو کره نه ځمه او بعضې نور قسمونه کوي چې زه به دا مونځ نه کوم او زه به دا نه کوم.
نو الله قرآن کې فرمایي چې تاسو کله هم دغه شانتي قسمونه مخورئ. الله فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. رب العالمین دال مګرځوئ داسې قسمونه مه کوئ چې تاسو منع کوي د نیکۍ کولو نه، د تقوا نه، چې صلح وکړئ د خلکو په منځ کې. داسې قسمونه خوړل دا ناروا دي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، بخاری او مسلم کې دا روایت دی، حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی چې انی والله ان شاء الله، نبی علیہ السلام ویل زمانه په الله قسم وی، لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. چې زکه قسم وکم چې زبر دا کار نکوما یا به کوما او دا غیر به ما ته غوړه کار ملاو شي، نو زبر خپل قسم ماتومه به کفاره دی ورکوم. داسې به سړی نو چې ما قسم کړي که زمونږ د پښتانه قسم وکړي چې زبر مې تر سره جوړه نکوم، د ماما سره به نکوم، ورور سره به نکوم، دا خو د دروغ قسمونه دي او ناروا قسمونه دي. دا اول خو داسې قسمونه کول پکار نه، خو کوم دي کو نو غوړه بېداره چې ته دا قسم مات که کفاره ورکا. نبی علیہ السلام ویل او مونږ ته هم داسې ویلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی روایت دے، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. چا چې په یو کار باندې قسم وکړو او دا کار نه ورته غوره کار ملاو شو، نیک عملو، نو بیا دې داسې وکړي د قسم دې مات کړي او د قسم کفاره دې ورکړي، دې کې څه عیب دا نشته دی. نو خلاصه دا شوه، قسمونه کول د دین ځان ساتل پکار دی. او قسم دی وکړو به پوره کې کني کا عملو او کدا غینه د تغور کار ملاو شنو به قسم مات که کفاره ورکا. زمونږ اساسو مقصد اصل کې نن داو چې د رب العالمین نه علا او پچا باندې قسمونه خوړل دا شرک دی، شرک اصغر دی او کله کله دا شرک اکبر تم رسیږي. دیو جنا پر روایت د بخاری او د مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من حلف چاچ قسم کو فقال فی حلفه پخپل قسم کی ویل باللات والعزى، زما د پلات او عزى قسم وی، یا زمونږ تاسو په اصطلاح زما د پیر بابا قسم وی، زما د پلانی ولی باندې قسم وی، نو فلیقل پیغمبر ویل صلی الله علیه وسلم دغه شان سړی دی فورا وی چې لا اله الا الله. ځکه قسم په غیر الله باندې خوړل دا شرک دی. انسان کله کله په دې قسم سره چې تعظیم د مقصد وي د دین نموزي، نو ته واپس کلمه ووایه د توحید چې دا ګناه درته معاف شي. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د شرک اصغر د وړوکي شرک نه وساتي، او رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د شرک اکبر نه هم وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.